درنو هیوادوالو السلام علیکم. د پګړۍ اونۍ د پټکي لونګۍ اونۍ مو مبارکه شه. زه هم ویاړم چې نن مې یو ځل بیا د پګړۍ اونۍ کې عملاً د اروپا زړه یعنې لندن په کوڅو بازارونو کې د دې پګړۍ لمانځلو لپاره ګډون وکړ او کوڅو بازارو کې ګرځم. تاسې هم کولی شئ چې همدغسې ګډون وکړئ، د خپل ویاړ په سر کړئ، کوڅو بازارو ته راووځئ او نړیوالو ته دا څرګنده کړئ چې دا زموږ ویاړ دی. د دې ویاړلي دود، اخلاق، آداب، غیرت و میړانه لکه څنګه چې احمدشاه بابا، میرویس نیکه، خوشحال خان، بایزید روښان او سلهاو نورو غیرتي میړنیو هغه اخلاق، آداب، میړانه او غیرت درلود، هغه هم خپل کړئ. یو ځل بیا مو د پګړۍ اونۍ مبارکه شه.